دوزخ ته پسې لاړم نو اشنا داسې گویا شو. ته وګوره ظالم را پسې چرته را روان دی. د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې ما ایښی دی دنیا ته په مثال کې ستا تصویر. زه اول خو تاسو ته دا خبر درکول غواړم چې دا شاعران ادیبان چې دا د هر چا دا د ټول قام او دوی چې هر څه وایي نو بس دا دوی په سوچ باندې لیکلي دا په دوی را نازل شوي په خپله. نو کله کله ګډې وډې وایي خلک وایي شاعر باندې کفر فتوې بولېږي په خپل ژوند کې خو دا جراثیم په ده کې پیدایشي موجود او بس دی به وایي. نو د دې وجې نه شاعران چې دي په دوی کې دا لوبه شته چې دوی کومه خبره کوي نو هغه د وجدان په زور کوي. زه اسلامي جمعیت طلبه ته ډېره مبارکي ورکوم چې دوی خپل روایت جاري وساتو. دوی د خپلې ژبې سره د خپلو خلکو سره بیله لري او هر کال دا غونډه را جوړوي. زه مجبوري مې ده ځکه د دې وجې نه زه بې وخته روانېږم خو د دوی سره ما لوز کړی چې زه به خامخا راځم او یوه مشاعره بله هم ما کړې ده نن هغې هم ښه ستړی کړی ما او چې دا کله سړی بوډا شي نو یا خو بشر ملمه یا صدري نو ټولو اخر کې راځي نو بیا پکې نور هم مسلې نو په تېره مشاعره کې زه صدر وم او دې ته په وخت قصدن نه راتلم باید چې راګیر مې نه کي. ستاسو توجه به غواړم دا زړه مې د راتلو سره بهر ته را روان دی. دا زړه مې د راتلو سره بهر ته را روان دی. جانان رخصت اخیستی و خو بیرته را روان دی. دا زړه مې د راتلو سره بهر ته را روان دی. مننه جي. دا زړه مې د راتلو سره بهر ته را روان دی. جانان رخصت اخیستی و خو بیرته را روان دی. او بل شعر دی چې دلبره اوس د خیر د رسوایۍ د ناموس غواړه. دلبره اوس د خیر د رسوایۍ د ناموس غواړه. داستان زما د مینې اوس منظر ته را روان دی او پخپو خدای په لاسو په سینه که په سر ورشم. پخپو خدای په لاسو په سینه که په سر ورشم. سرکار به هر کلیله د کور ورته را روان دی. ډېره مننه. پخپو خدای په لاسو په سینه که په سر ورشم. سرکار به هر کلیله د کور ورته را روان دی. مننه جي. او دوزخ ته پسې لاړم نو اشنا داسې ګویا شو. دوزخ ته پسې لاړم نو اشنا داسې ګویا شو. ته وګوره ظالم را پسې چرته را روان دی. مننه جي. دوزخ ته پسې لاړم نو اشنا داسې ګویا شو. ته وګوره ظالم را پسې چرته را روان دی. دا یو بل څه ټوټې شعرونه دي او د هغې نه پس ماته یو نظم ما تاسو نه راوړی بس تاسو ته به زه هغه وایم. خو دا یو څو شعرونه مخکې ته هر ځای کې که ستاسو توجه وي نو هلکه نه زما هم د زړه زور ډېر نشته. هر ځای کې په هر حال کې هر ځای کې په هر وخت کې په هر حال کې ستا تصویر. هر ځای کې په هر وخت کې په هر حال کې ستا تصویر. د زړه د شیش محل په هر دیوال کې ستا تصویر. او تر تا در رسیدل خو لټول د مرغۍ پی دي. تر تا در رسیدل خو لټول د مرغۍ پی دي. ته یې خو زه نه وینم په کال کې ستا تصویر. تر تا در رسیدل خو لټول د مرغۍ پی دي. ته یې خو زه نه وینم په کال کې ستا تصویر. او د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې ما ایښی دی دنیا ته په مثال کې ستا تصویر. مننه جي.
د حسن د ښکلا د نزاکت په وضاحت کې ما ایښې د دنیا ته په مثال کې ستا تصویر او ته سب د اسمان پړق یې اوس به یې اوس به نه یې ته سب د اسمان پړق یې اوس به یې او اوس به نه یې نیولی مې سینه پورې وصال کې ستا تصویر او مسکی دی په غرور کې د هر خوا نه ماته ګوري مسکی دی په غرور کې د هر خوا نه ماته ګوري جوړ کړی مصور څه په کمال کې ستا تصویر مننه جي او دا ستا چې عباسي دی د کوم چا سره نسبت دی دا ستا چې عباسي دی د کوم چا سره نسبت دی ځایږي نه جلال او په جمال کې ستا تصویر